السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښې جوړې و سلامت اوسې. ما یوه پوښتنه لرله مولوي. مهرباني. ما دا پوښتنه کوله چې که یو څوک واده یې کړی او پټ پټ کارونه کوي، بد کارونه کوي، زنا هم کوي او جنګ هم کوي، کنځا هم کوي، هغه ته د ده پسې طالبانو ته پسې ورته وایو که موږ یې مړ کړو څه پې وکړو، دا ګناه لري یا نه لري؟ منتظر درته وایم. هغې خور چې سوال وکړه ویل چې یو کس ته واده یې کړی خو بیا هم بد کارونه کوي او زنا کوي. دې خور څه ښکلې خبرې ته اشاره وکړه. یعنې کله چې یو څوک واده وکړي او بیا بد کارونه او زنا کوي د هغې لپاره ډېره بده ده او شریعت هم دا وایي کله چې یو چا زنا کوله که یې واده نه و کړی وژنئ مه. قاضي ته وایي چې 100 دورې د ټولو خلکو تر مخ ووهه، خو که یې واده کړی و دومره یې ووهه په تیږو باندې چې مړ سي ورپسې. یعنې د واده کړي سړي یا د ښځې دغه ګناه او جزا تر غیر واده تر مجرد نفره زیاته ده. واده یې کړی ده، زنا هم کوي، ناروا کوي، ګناه کوي، و پوچو پاشو بدې خبرې هم کوي، یعنې هېڅ د اصلاح وړ نه ده. په دې سړي تاسې خامخا خواري مو ایستلی ده ځکه اوس ناهیله یاست. داسې خلک چې د تاسو په ذریعه نه اصلاح کېږي نو تاسې امارت مسؤلین ورباندې خبر کړئ چې هغه یې اصلاح کړي او دا ګناه یې که کړي د ګناه جزا ورکړي. که د ګناه ثبوت نه وي بیا هغوی طریقه لري چې یا یې بندي کړي یا مجازات یې کړي، تعهد ځینې واخلي، نصیحت وکړي، یو کار وکړي، خو تاسې هغه په لاس ورکړي. خو داسې مه کوئ چې د هغه کورنۍ او د ده ترمنځ فاصله راسي. داسې کار وکړئ چې هغه هم اصلاح سي او کور ته هم بیرته ګټمن سړی سي، کور ته هم ګټمن سي او په کور کې دا څوک چې دا کار کوي هغه هم افشا نه سي، جنجال زیات نه سي.